قدرمنو زه په خپله ټولو هغو ځوانانو سپین ږیرو خویندو ورونو ته ډېر قدر لرم، احترام ورته لرم او د ستایلو دي د قدر وړ دي چې هغوی د خپل ملت د خپلې خاورې دپاره هلې ځلې کوي. خو په موږ کې ډېره کمی لا شته دی. ما خو اول هم وویله چې هغه ټول چې د خپل قام د ملت او د خاورې دپاره هلې ځلې کوي د قدر دي، د ستایلو دي او خدای پاک د مخکې تلو توفیق ورکړه دوی چې دي یوازې ځان دپاره نه د ټول ملت دپاره او د خپلې خاورې دپاره هلې ځلې کوي. خو په هیر مو نشي چې منګه تر اوسه پورې په سلو کې 15% چې دی لږ را بیدار شوي یو. هغه هم بیا په پارټیو باندې دا چې دی INP دا او دا چې دی عوامي نېشنل پارټي دا او دا چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او دا چې دی د ډاکټر خان تحریک دی او داسې نور ټول د ستایلو دي. خو هیڅ دی د هیڅ په نامه به ورته ځکه وایو چې تر څو پورې موږ او تاسې د لوی افغانستان غږ ونه کړو او دا ټول سره یو نه شو، دا به ځانونه تېرېستلي، دا به خپل ملت تېرېستلي، دا به خپل ولس تېرېستلي. خو بیا هم موږ امید په دې لرو چې دغه ټول بیا په خپلو کې متفق کېږي د ځنو نه بغیر چې هغوی د پنجاب نه څه ورته راڅاڅي نو هغوی به ونه غواړي. زه په دې باندې ډېر خجالت وباسم او ډېر احترام هم د خپلو مشرانو ټولو ته لرم، دوی مشرانو ته او د دوی چې څومره ورپسې ملاتړي دي کارکوانان دي ټولو ته ډېر زیات احترام. تاسې باور وکړئ چې د ځان نه زیات دوی ته احترام په دې لرم چې آفرین شه او په دوی شه. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې که چېرته غږ وشي چې لوی افغانستان غواړو، ولې مونږه زه خو په خپله ډېر مایوسه شوی په دې یم چې څه وخت وشو چې زه دا اورم چې زموږ مشران وایي چې مونږ پاکستان ماتول نه غواړو، مونږ د پاکستان د آئین لاندې خپل حق غواړو. دا نو هسې ولس تېرېستل دي، ځان تېرېستل دي او ولس باندې خو همدغه محنت شوی دی، د دوی ذهنیت خو همداسې جوړ شوی دی. تر څو پورې چې ته د پنجاب د آئین لاندې انصاف غواړي، ځان تېر باسي او ولس وژنې او ولس اوده ساتي، دا به نو زموږ ډېره لویه جفا وي او ډېر لوی خیانت وي د خپلې خاورې د خپل ولس سره. تر څو چې موږ لوی افغانستان تر مارګلې پورې همو ته راباسینه جوړ نه کړو، تر هغې پورې به موږ دا وال خورو او هغه دښمن چې تا ته په ګاونډ کې مورچه نیولي او په هغه ځای کې دیری او ته د هغه نه انصاف غواړې، ځان تېرېستل دي او خپل ولس تېرېستل دي او پښتون قام تېرېستل دي، تر څو پورې چې هغه ستا وینې څټي لګیا دی او ستا وینې کش کوي، تیل ستا په خاوره، ګاز ستا په خاوره، برق بجلی ستا په خاوره کش کوي دی درنه او انصاف ورنه غواړې. نو انصاف عزیزانو د افغانانو نه زده کوئ، د خپلو ورونو نه انصاف په زور اخیستل کېږي، په سوال نه. په سوال به درته 1% او شی درکه خو بیا به م ورته ژاړې. عزیزانو د دې بلا نه د خلاصېدو لاره یوازې او یوازې لوی افغانستان جوړول دي او بس. څوک چې په هر نامه چغې وایي صحیح ده، احترام ورته لرو، د قدر دی، خو لاره یې نه ده او د دې بلا نه نشو خلاصېدی تر څو پورې چې سره لاسونه یو نه کړو او دا ټول مشران یو نه شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.